السلام علیکم دوستانو. د څو ورځو نه په سوشل میډیا باندې د یو هلک او جینۍ تصویرونه چې دي د ډیر زیات وایرل دي چې دغه هلک او جینۍ په یو مجمع کې یعنی یو د خلکو په مینس کې دوی دواړه ویشتل شوي دي په ډیر بې دردۍ سره او دوی چې وژل شوي دي. دا واقعه څه وه؟ آیا د هلک او جینۍ رښتیا د کوره تښتېدلي وو که نه؟ دوی د کوم ځای وو؟ دغه ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو دوستانو، د دې په باره کې تفصیلات دا دي چې د دې هلک او جینۍ چې د دواړو خپل منځ کې مینه وه، یعنی یو بل سره یې مینه لرله او د هلک داسې کار کړی دی چې د جینۍ پسې رشته هم لیږلې وه چې دې پسې کله رشته لیږلې وه نو د جینۍ پلار چې و د دې رشتې نه انکار کړی نو بیا دا جینۍ راپاڅېدلې ده، د هلک سره یې صلاح کړې ده او دواړه د کوره تښتېدلي. خو تښتېدو سره دوی داسې نه دي کړي چې ګینې یارانه یې کړې ده، سیده تللي دي او دوی دواړو نکاح کړې ده. یعنې یو ډېر ښه کار یې کړی، یو ډېر ښه عمل یې کړی چې نکاح یې کړې ده. ځکه په دې کې د مور پلار لویه ګناه خو دا وه چې ولې دا جینۍ ورنه کړله. په اسلام کې خو دا دي چې د هلک او د جینۍ په خوښه باندې به واده کېږي، نو د دوی دواړو چې خوښه وه په کار ده چې دا رشته شوې وه. خو چې ونه شوله بیا جینۍ وتښتېده، دواړو واده وکړو نو اوس دغه د جینۍ کورنۍ راپاڅېدلې دی، هلک یې هم ویشتلی دی، جینۍ هم ویشتلې ده او په یو ډېر عبرتناک یو ډېر داسې دردونکي مرګ باندې وژلي دي چې خلک هم دغلته چغې وهي جاړي. نو زه داسې بې غیرته رونو ته یې وایم چې همدغه رونه یې پردو جینکو سره هم یارانې کوي، ځکه چې دوی ټول په موبایلو باندې ټوله شپه لګیا وي، ښځې او جینکۍ خپله جري دوکه کوي، لګیا وي ورسره. خو بیا چې کله خبره د دوی په کورنۍ راشي نو بیا دوی ته غیرت هم رایاد شي، پښتو هم رایاد شي. دوستانو، زه د هیڅ چا دفاع هم نه کوم، خو په کار نه ده چې داسې مرګ وکړی شي، ځکه چې د مرګ مخالفت کوو. د هلک او جینۍ سره ډېر ظلم شوی دی. حکومت له پکار دي چې د دې په کلکه نوټس والي، کوم ظالمان چې دي د دې په قتل کې کوم ملوث کسان چې دي هغه ګرفتار کړي، عبرتناکه سزا ورته ورکړي، عبرتناک ترین سزا ورله ورکړي چې بیا دپاره کوم مور پلار او یا کوم رونه داسې غلط حرکت نه کوي.